د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست وایي د پوځ جوړولو برخه کې مهم پرمختګونه شوي. د طالبانو د واکمنۍ 6 میاشتې پوره شوې، خو د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې د موده کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. له هغې ډلې د ده په خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. مجاهد د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یوه مفصل مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل تر اوسه مو 40 طیارې، هلیکاپټرې او نورې تیارې جوړې کړي او پروازونه کوي. 10 طیارې تر کار لاندې دي. تر 10,000 پورې مو نوي ځواکونه روزلي. کوم ثبت نام چې موږ کاوه د اردو لپاره تقریبا تر 80,000 پورې رسېدلی دی. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وویل دوی د 110,000 کسیز نوي اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوځ چې د ده په خبره د چا په مرستو به تکیه نه وي. هغه ونه ویل څنګه به د دې اردو مصارف پوره کړي، ځکه له افغانستانه په تېره بیا د طالبانو له حکومت سره د بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د مرستو لویه برخه ځنډېدلې ده. ملا یعقوب ویل د افغانستان د پخواني اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غني په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکاپټرې ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا منځنۍ اسیا ته ولاړې. د امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکاپټرو او وسایطو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکنی پوځ چې کلونه پرې میلیارډونه ډالر لګښت شوی و سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت پر دې هم تورن دی چې د پخواني پوځ تر 100 پورې زیات غړي یې وژلي دي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په یوه لیک کې او د بشري حقونو د سار سازمان په راپور کې یاد شوي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعاوې رد کړې او ویې ویل چې د همګړۍ دفاع وزارت کې د پخواني نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.